बाबा वतन दाम दादा वतन पमन बांधी दी ग्राम दे दा अफगानिस्तान पमन बांधी दी ग्राम दे दा अफगानिस्तान दाज़म ज़ेबा वतन दाज़म लैला वतन दा वतन मोज़ाम दे दा अफगानिस्तान दा वतन मोज़ाम दे दा अफगानिस्तान शाम ज़ारे दा ख्वाडून शाम ज़ारे लदे खून शाम दाज़म अशना वतन दरलम शाफा वतन ज़रगिन पीरूहान दा अफगानिस्तान ज़रगिन पीरूहान दा अफगानिस्तान दाज़म ज़ेबा वतन दाज़म लैला वतन दा वतन मोज़ाम दे दा अफगानिस्तान दा वतन मोज़ाम दे दा ګلونو محترم اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات مو منئ په دې هیله چې خوشحاله اوسئ روغ اوسئ او د صحت جامې مو په تن وي. درنو مینوالو شاعر په سیمه کې خپرونه ده او د خپرونې پر مخ بیولو سره زه عبدالرشید فقیری او زما تخنیک څانګې مسؤل ښاغلی انجینر سید فضل الرحمن سیار صاحب تاسو ته په خپرونه کې ښه راغلاست وایو. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او لکه څنګه مو چې راسره نورې خپرونې په مینه او په ذوق سره واورئ او دا خپرونه راسره هم په مینه او په ډېر شوق سره واورئ او تر اخرو شیبو مو ملتیا وکړئ. درنو مینوالو یو نوی فلم له یاده مه باسئ او د خپرونې څخه خوند واخلئ. خو هیله د نوي درنو مینوالو چې دا خپرونه مرته دا ځل د شینوارو ولسوالۍ د ګولۍ په تعمیر کې برابره کړې ده. درنو مینوالو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په دې خپرونه کې موږ تاسو ته یو شاعر درپېژنو د هغه شعري ژوند ادبي ژوند باندې تاسو ته خبرې کوو هغه معلومات درکوي چې دا څنګه شعرونه لیکي څنګه شعر ته مخه کړه د شعرونو تعداد څومره دی. خو په مجبور کې د هغه غونډ ژوند چې په څه تېر شوي په شعري او ادبي ژوند کې هغه باندې تاسو ته معلومات درکوو. خو زما او د شاعر سره خپلې خبرې شروع کوم. په پیل کې که د غږ راډیو اورېدونکو ته ځان ورپېژنئ خبرې. زما خلیل سیاد او د جلال الدین زوی یم. د سروج په کلي کې چې د درېندوک مربوط دی د کوز کونړ ولسوالۍ پورې. او زه په اول یعنې تولد خو تولد شوی زه په 1319 کې زما تولد شوی دی سروج په کلي کې او هغه کلی د عربانو په کلي باندې یادېږي. موږ خپله هم عربان یو. هغه وخت چې د ابتدایي ښوونځي کې زه مثال داخل شولم نو خپل تحصیلات مې د ابتدایي ښوونځي په شپږم کې د درېنور په دغه لیسه کې سرته رسولي دي. پس د هغې نه بیا چې زه په 5م صنف کې وم چې زما د شعر و شاعرۍ یو دغه پیدا شو شوق پیدا شو پوه شوې. پس د هغې نه نو ما خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړه او بعضې شاعران چې هلته محلي شاعرانو لکه راوخلي عبدالله جان مثال د خبرې شهباز خان او دلته په کانال کې زما شاګردانو چې تور بادام او سپین بادام نقشه چې دی خلکو هم دا اورېدلي وي او د هغې سره هم د خیر سره زما شعرونه وو او نورو ځایونو ته هم زما شعرونه خواره شوي دي او ما 5 جلده کتابونه جوړ کړي دي. یو جلد مې کور کې دی او څلور جلده زما زامنو ځان سره وړي پېښور ته چې دا به موږ چاپ ته ورسوو خو تر اوسه پورې لا نه دي چاپ شوي که نه. نو پس د هغې نه اوس په دې حال کې چې کوم شعر و شاعري زه نوشته کوم وخت کې زما په زړه باندې یو درد راشي او مثال چې اندېښنه راشي نو د هغه په مقابل کې یو شعر جوړوم
او که چېرته مثال د خبرې داسې یو ځای چې هغه ځای د خوشحالۍ که نه چې یو محل یې چې هغه ځای کې ډېر یو ښایسته ځای د هغوی نو په هغه ځای کې هم د شوق و ذوق سره یو شعر جوړوم. شعرونه زما زیاتره د حقیقت سره به انشاءالله چې نږدې او د حقیقت نه بدلې نه وي. ډېر مننه سیر صاحب. خو درنو مینوالو د حیرانتیا خبره دا ده چې نن موږ د داسې یو شاعر سره ناست یو خبرې سره کاندو چې هغه زموږ د رئیس انجینر صاحب فضلالرحمن سیر صاحب والد صاحب دی پلار دی د هغوی سره شعري ژوند باندې خبرې کوو. درنو مینوالو خپرونه به اورئ را سره ځان ته ونه پرېږدئ. واقعا چې ډېر یو ښه شاعر او پرمختللی او یو تکړه او ځوان به څه ویم خو یو څه عمر به تېر شوی دی ښه یو تکړه او پرمختللی شاعر دی د سره به خبرې کوو. خو سیر صاحب کومه وجه وه چې شعر لیکل تاسې شروع کړه؟ هغه وجه او دلیل او لامل څه؟ زه خپله یو وخت کې مریض وم او په دې یو ونې لاندې پروت وم چې سپین ږیری سړی راغی او ما ته یې ویل چې ته په تعلیم کې ډېر لټ او رښتیا هغه وخت زما که نه دا حافظه له ځره ضعیفه وه. نو هغه ما ته یو کتاب راکړو راته ویل چې دا مطالعه کوه شعر چې په دې کې ستا به د فکر وسعت هم ډېر شي او په مکتب کې به هم ښه شي او ستا به یو شهرت په دې ډول کې پیدا شي خلکو کې که نه. هغه چې ما وکتو نو دې کې رباعي او غزل او دا شیان پکې وو خو د خوب راویښ شولم شاید زما په زړه کې هم داسې یو دغه وګرځېدو چې هلکه دا تصور که نه چې دا سړی د کومه راغی او څه دپاره ماله دا دغه راکړه که نه. نو پس د هغې نه بیا شعر و شاعري زما یو اندازې پورې وسعت پیدا کړو او ورو په دې خلکو کې زما که نه یو شهرت پیدا شو او دغه شو. نو د هغه وخت نه د دې وخته پورې زما دا شعر و شاعري شته او بعضې وخت کې چې بیا هم زما په زړه باندې څه اندېښنې او شاعري شي که نه نو قلم او کاغذ را واخلم او یو نور چې واخلم بیا هغه یو خپل اساس ته رسومه. نو څلور کتابونه زما کوز څلور جلده که نه دا مې په پېښور کې د زامنو سره دی چې مشر زوی مې فضلالرحیم نومېږي چې رئیس د مکاتبو د پېښور د ماجرو دی بلکل او دویم زوی مې چې کشر دی چې هغې فضلالنبي نومېږي او تخلص هم سیار دی هغه مفتش د مکتبونو دی او دا کتابونه زما نه هغې وړي چې پلاره موږ به درته چاپ کړو خو تر اوسه پورې ما د هغې پوښتنه نه ده کړې چې دا چاپ شوي دي نه به یې چاپ شوي که نه. نو د دې د هغې خپل مسؤلیت ډېر لري نو د مسؤلیت د وجې نه یو اندازې پورې چاپ کړي او څه پاتې دي او فعلا دپاره زموږ دغه یو ژوند دی او په دغه ځای کې سره تېرو را تېروو. ښه ډېره مننه ژوندی اوسئ. تر څومره وخته تاسې شاعري کوئ یا څومره وخت کېږي چې تاسو شعر لیکئ؟ نه خو دا محبه درته عرض وکړو چې کوم وخت کې مثال چې زما فکر یو رقم شي که نه نو دا شعر شاعري او قلم را واخلي یو شی په هغه وخت زمان سره تعلق نه فرضاً د شعر د لیکلو مدت څومره څو کاله کېږي څومره وخت کېږي تاسو شعر لیکئ؟ بیا انشاءالله د 28 نه نیولې 28 نه نیولې یعنې د 28 نه د 28 نه که تاریخ هغې د نیولې تر دې وخته پورې چې اوس سنه 91 ده که نه 91 دغه وخته پورې زمونږ د چا خبره یو ساده او بسیط غوندې شعر دی داسې یو که نه. البته د شاعرانو په ټولي کې هسې مونږ حساب یو مګر زه د شاعرانو یو کمتر شاعر یم چې غړ نه یم او نه ځان ته غړ ویلی شم. زما شاعرونه بعض شعرونه که بعضې خلکو اورېدلي په قافو کې او مثال په ردیفونو کې او په تاریخونو کې او په مثال مثل لو ځکه شعر هغه شی دی چې مخکنی کړی سوال شي او وروستنی جواب شي مخکنی سوال شي وروستنی جواب شي. شاعر هغه ته ویل کېږي چې د خپله قافه په هغه اندازه باندې سر ته ورسوي. کومه د هغې مقالطه به ډېرې مګر ډېر ځای کې ما د لکه چې عبدالله بختاني صاحب سره ما دا شعرونه مقایسه کړي دي او لکه راوخلې برکت الله کمین صاحب سره اما دا خپل شعرونه مقابله کړي دي چې البته دې کې به کوم غلطي چې هغه پاخه شاعرانو او په د حکومت په هغې کې ما پښتو ټولنه کې هم د لاس لره نو دا شعرونه ما هغې سره تطبیق کړي دي. کوم ځای کې چې نواقص و هغې به پیدا کشف کړي چې دا ځای داسې که نو ما به هغه جوړوه نو د هغې په مسلات ډېره مننه. درنو مینوالو یو نوی فلم له یاده مه باسئ شعر په زموږ خپرونه تر پایه مو ملتیا وکړئ. خو سیر صاحب دا ځل زو د خپرونې په شروع کې یا د خپرونې په جریان کې که
په درنو اورېدونکو باندې ستاسو د لیکلو اثارو څخه یو څه واورو نو ډېر به ښه وي. چې د محفل یاران به وي او زه به نه یم. چې د محفل یاران به وي او زه به نه یم. دا تازه بوستان به وي او زه به نه یم. ونې بیا به شګوفه په نوبهار شي. ونې بیا به شګوفه په نوبهار شي. د میوو باران به وي او زه به نه یم. جګونو کې به تور بلبل چغېږي. جګونو کې به تور بلبل چغېږي. د مینا خندان به وي او زه به نه یم. مینا خندان به وي او زه به نه یم. ارغوان به بیا د غرو لمنې سرې کړي. د غاټولو ګردان به وي او زه به نه یم. غال مغال به د باغبان چې باغ مې لوټ شو. غال مغال به د باغوان چې باغ مې لوټ شو. سارای مرغان به وي او زه به نه یم. تورې خاورې به دې خوري خلیل سیاره. تورې خاورې به دې خوري خلیل سیاره. ستا د خولې داستان به وي او زه به نه یم. ستا د خولې داستان به وي او زه به نه یم. درنو مینوالو، تاسې د سیار صاحب په له خولې څخه د هغوی روبۍ واورېده. واقعا چې کله ته دا روبۍ لوستل او نو ما ته هم ژړا راوتله، په خپله هم ډېر پریشانه شو، خفګان ورغی. دا د دې وجې نه چې دغه شعرونه ډېر د درد او وطن له مینې او احساسه لیکلي دي. نو غږیږي په خپرونه باندې سیار صاحب که دا راته ووایي چې تعلیم مو کړی دی که نه؟ تعلیم خو خپله د هغه وخته پورې کم تعلیم و چې د نهمه پورې ما تعلیم کړی دی. او څنګه چې بیا د ماموریت رتبې ته ووتو، مونږ 11مه رتبه ونیولو بابر په قدم کې، ځکه چې زمونږ عملي نظري مو او عملي نظري به مو ویل، عملي به تلو که نه. په هغه اساس باندې زمونږ دا کلونه حسابول او مونږ د نهم په اساس باندې خلاص شولو 11مه رتبه. خو مونږ چې قدم راکړو چې کال راغی نو مونږ 10مې رتبې ته راغلو. نو پس د هغې نه زه خپله 2مې رتبې ته راغلم. بیا په تقاوت باندې دغه شولم، تقاوت شولم د رتبې نه که نه. نو خپل وظیفې څخه لرې شولې؟ هو لرې شولم. او بس هغه دی چې خپله هم د کانال سرپرست مدیر وم چې په 2مه رتبه کې تقاوت شولم. او خپل تقاوت مې د کابل دغه نه واخیست د متقاعدو د ریاست نه. او بس هغه دی چې کار په کار موږ تقاوت وخت راکول کېږي. ډېره مننه سیار صاحب. په کومه برخه کې تاسې ډېر لیکل کړي یا ډېر کار هم کړی؟ په شعري برخه کې په غزل مو ډېر کار کړی، په نثر مو ډېر کار کړی، یا د شعر په نورو برخو؟ یعنې په کومه برخه؟ دومره نه دی کړی، خو د غزلو په حساب کې بعضې چاربیتې دي، بعضې سرود هم راځي که نه، چې لکه بکتی او دغه شیانو کې ما کار کړی دی. خو غزل یې پکې انشاءالله چې شته ډېرې. غزل په تاسې ډېر کار ډېر کړی. دا ترانې د وطن په حصه کې هم دا ځکه چې یو ځای کې مهرباني تاسې وویل چې ما د غزل په برخه کې ډېر کار کړی دی. نو که په درنو اورېدونکو باندې ستاسې له خولې نه یوه خوږه او ستاسې خپله لیکل شوې غزل واورم ډېر به ښه وي. دا ویلي دي چې د دړکې باغ مې په تالا راغی، پوه شوې، زړګی بیا د ستا په یاد مخ د اشنا راغی. په خوب ودوم چې په خوب کې مې دلبر ولید، په خوب ودوم چې په خوب کې مې دلبر ولید، ما ویل سبا ده چې په سترګو مې دانمر ولید. د خوب وویښم توره شپه وه غم په ما راغی، او په تصور کې په ما مې په تالا راغی، زړګی بیا ستا په یاد مخ د اشنا راغی. دا یې سر شو که نه. ورپسې دا و چې بېرته مې سترګې پټولې چې یار بیا راشي، بېرته مې سترګې پټولې چې یار بیا راشي. په دې امېدم مرور و چې په خوله راشي، په دې امېدم مرور و چې په خوله راشي، په تصور کې په ما زیری د سبا راغی، او زړګی بیا د ستا په یاد مخ د اشنا راغی. ورپسې مې دا ویلي چې شپه په سودا ورځ په امید کې په ما تېره شوله، سودا ورځ په امید کې په ما تېره شوله، یاره د صدر نوراني د ما نه هېره شوله،
یا راجي سید نوراني د ما نه یې رسله پوه شوې که خوب ته راشي خدایه بیا هغه بېګا راغی په تصور کې په ما زیری د صفا راغی ورپسې یار یم د اجران تبې نیولی یم هله به روغ شم کله به روغ شم چې د ایران ډېر ځورولی یم خلیل سیار یم د اجران تبې نیولی یم کله به روغ شم په دې غم ډېر ځورولی یم هله به روغ شم که د دنده دلربا راغی او په تصور کې په ما زیری د سبا راغی ډېر ښه صاحب په کوم وخت تاسې صاحب ښه شعر لیکلی شئ آیا هغه صحنه د غم وي په هسته یا هغه صحنه د خوشحالۍ وي چې تاسې ښه شعر لیکلی شئ زما شعر و شاعري په یو وخت کې د هغه ډېر کوي که چېرته د چا نه یو خوږ شعر واورم که نه نو فورا د هغې په مقابل کې یو شعر جوړوم دا د یو دویم یې دا چې په ما باندې د خفګان غلبه وکاندي نو بیا فرض د هغې نه بیا هم یو شعر لیکم او بیا ورپسې که چېرته مثال چې محفل یو او د خوشحالۍ یو ځای که نه نو هغه ځای کې هم زه یو شعر و شاعري لکه ځکه چې یو ځای کې ما ویل بله روبایي درته وایم که یو ښه ستار غږېږي بده نه ده که یو ښه ستار غږېږي بده نه ده رفیقان چې پرې ټولېږي بده نه ده څومره ښکلې ښه اواز د غوږ دوا ده که پوهېږي زخمي زړه چې پرې رغېږي بده نه ده دې محفل کې د صوفیانو غرض نشته دې محفل کې د صوفیانو غرض نشته کار څومره لرې کېږي بده نه ده دا محفل د ازادي د عاشقانو دا محفل د ازادي د عاشقانو غمازان که خفه کېږي بده نه ده د محفل یاران خفه خلیل سیاره محفل یاران خفه خلیل سیاره ستا په سر که خوشحالېږي بده نه ده ډېر ښه صاحب په کوم محل کې ښه شعر لیکلی شئ صاحب یعنې فرضاً شین ځای وي چمن وي ګلشن وي په دې وخت کې که نه په دښته بېځایه خړه کړي پسرلي په علامو کې که نه د سړي دماغ یو اندازې پورې دغه پیدا کوي جرأت نو زه هم په دغه وخت کې یو صحت مې هم ښیي که صحت مې ضعیف وي نو زما خپله حافظه هم ضعیف وي نو بیا هغسې شعر و شاعري خو ځان ته یو فکر غواړي او که چېرته مثال په هغه وخت کې زه صحت یم او بل قلم او کاغذ را واخلم او یو ځای کې یوازې کښېنم نو یو څه چې زه لیکلی شم صاحب تا چې یادونه وکړه چې تعداد د شعرونو زما 4 جلده دی د کتاب په هکله که لږ معلومات اورېدونکو ته نور هم ورکړي چې کتاب چاپ شوی دی چاپېدلی څنګه نه دی چاپ شوی چاپ شوی په دې نه ده چې نیمګړی د هغې راته وویل چې څوم کتاب دغه ته رسولي چاپ ته او څه پاتې دي نو داسې معلومات نشته دی چې 2 بیا چاپ کړي او که 2 جلده بیا چاپ کړي او که 3 بیا چاپ کړي خو څه پاتې دي داسې نیمګړي که نه نو چې هر وخت کتاب مکمل شو نو بیا به ما ته راکاندې او بیا به انشاءالله چې یارانو رفیقانو تاسو به کوم ټوک که برابر تاسو به هم در ولېږم او تاسو به هم د خیر سره مطالعه کوئ بالکل الله دې وکړي او هغه چا ته چې تا کتابونه ورکړي دي د چاپ لپاره الله دې هغه ته وس او توان او توفیق ورکړي او تا ته هم چې په شعري برخه کې نور هم کار وکړي او هغه کتاب چاپ کړي او زموږ تر لاسونو د درنو مینوالو تر لاسونو ورسېږي تر څو یو فن او عبرت ورڅخه واخلي آیا خپل شعرونه مو د ویلو لپاره تر اوسه کوم هنرمند ته ورکړي او که نه ما خو مخکې هم درته عرض وکړو چې ما بعضې شعرونه زموږ په وطن کې یو څو هنرمندانو چې هغې مشر عبدالله نومېده او د نینګړه د کلیو نینګړه ورته وایي یو کلی دی درېنور کې او ورپسې د تور بادام او سپین بادام چې دا د سرخرود اوسېدونکي وو او تور بادام موږ سره په کانال کې شاولقار وو نو کوم یو شی چې به زما د خولې نه وته بس تور بادام لکه یو ځای کې مې ویل چې حق ته به حق وایو حق لاره مې لیدلې ده دا د خوارو برخه خاینانو تختولې ده دا د بل ځای چې د درونټي کانال ته خلک ټولېږي څوک چې پیسې نه لري نه داخلېږي دا هم زما شعر دی بعضې داسې و چې لکه د ملک بابا زموږ کلي وطن کې ډېر غټ خان او د یو نفر د لاسه شهید شو مړ شو بیا هغې زامن چې و د مدلم خان نومېده و زما ډېر قریب دوست و او دی خپل هم دغه علاقهدارو په یو دغه کې درېنور کې بیا ما ته ډېر وزر وکړ چې استاده زموږ د پلار پسې یو شی وویل ما یاره دا خو زه نه شو بیلی چې ولې
ما دا چې مت خو دغه کېږي لکه سړی چاله چاپلوسي کوم دا چاپلوسي زما د لاسه نه کېږي خو خیر مجبور یې کړم بیا مې ورته وویلې چې یو ناڅاپه د نور باندې خفګان راغی چې بابا ملک شهید شو په لړزان راغی دا شعر مې وویل او بیا مې تور بادام مسمین بادام ته ورکړو هغې بیا نشر تمامې دنیا ته ورسېدل نو دا شی دی چې بعضې اشعار ډېر دي چې زما د محلي شاعرانو سره او هنرمندانو سره او داسې شوقیانو سره لکه چې کوم ځای کې مجلس کېدو سیتار او منګي سره دوی به دا زما شعرونه ویل. ډېره مننه. د شعر او شاعرۍ لپاره تعلیم څومره ضروري دی؟ آیا تعلیم یافته کس شاعري کولی شي یا بې تعلیمه کس شاعري کولی شي؟ تعلیم د شعر او شاعرۍ په برخه کې څومره اړین او څومره ضروري دی؟ داسې شی دی چې تعلیم خو ډېر ضرور دی. یو شاعر باید چې دا دغه نو عالمي او یو اندازه پورې علمیت ولري چې فرق د رباعي د غزل که نه د بکتۍ د سروکي د دې وکړې بیا مخکنی کړی سوال شي او وروستنی جواب شي نو دا پوره شاعر دی. ځکه زه تحصیل کړی دی لکه رحمان بابا چې د خیر عالم او هغسې د خیر صوفیانه شعرونه ویل لکه خوشحال بابا دی او په دغه کې شیخ سعدي صاحب دی که نه په پاړسي کې لکه عبدالله انصاري صاحب دی لکه نجمه صاحب دی دغسې ډېر عالمان تېر شوي دي شاعران چې هغې په خپل کتابونو کې تر اوسه پورې د هغې نومونه ژوندي دي او یادېږي. په دې لنډ وخت کې د خیر سره دغه مرحوم ملنګ جان چې ملي شاعر و هغه هم د خیر ښه شعر زموږ ځای کې توکل بابا ورته و چې د هغې په نامه باندې لیسې جوړې شوي د هغې په نامه درماتونونه جوړ شوي دي او نورې دواخانې هسته د توکل بابا په نام ځکه چې خپله یو ملنګ سړی و ځکه وایي چې کوم سرمایه‌دار چې تیار شوی د پیسو په نوم کوم سرمایه‌دار چې تیار شوی د پیسو په نوم یاد به د قیامت که نارینتوب کې یو ملنګ لاړ شي مینه د وطن سره یاد به تر قیامت په نارینتوب کې یو ملنګ لاړ شي مینه د وطن سره نو دا یو ملنګ و چې نوم یې اوس هم یادېږي. شاعران هم دغسې ملنګان دي مګر دوی خپل یو تاریخ پرېږدي چې هغه تاریخ د اخره پورې ژوندی پاتې کړي. ډېره مننه. دا چې تاسې یادونه وکړه چې د شعر او شاعرۍ په برخه کې تعلیم ډېر ضروري او ډېر اړین دی. پخوا به چې خلکو شعرونه لیکل پخوا وخت کې خو تعلیم نه و هغوی به چې کله شعر انتشاره او خپراوه به هغوی به یو کس ته ټکي ورکوه چې زه دا ټکي زده که واغځې پرځي یا فرضاً هغوی به تعریف ولره څاروي چې راته وایي دغه ټکي به ستا زده وي. نو هغې وخت کې به دغه شعر او شاعري څنګه و چې هغې وخت کې تعلیم نه و. دا چې تاسې یادونه وکړه چې تعلیم ډېر ضروري دی او ډېر اړین دی نو هغې وخت کې به تاسې یو شعر څنګه خپراوه او بل ته به مو ورکاوه؟ داسې یو کار و چې تعلیم که مثال بې تعلیمه سړی که شاعر شي که نه نو خامخا هغې ته مو ویل ځکه چې امیر کروړ یو وخت تېر شوی دی که نه خو هغه هم چې بسیط شعرونه ویلي دي مګر نوم یې اوس هم ژوندی دی ځکه چې هغه وخت تعلیم او تربیه دونه نه وه که نه. اوس په دې عصر کې مثال اقلا د 12مه پورې خلک دغه کوي دا تعلیم کوي داسې خلک شته دی چې فاکولټې لولي بیا په هغه سویه باندې د خیر خپل شعرونه وړاندې وړي لکه داسې چې خصوصي علم یې کړی لکه ګل پاچا الفت صاحب پوه شوې او لکه سید وحید بنا صاحب محمد سلام بیدار صاحب چې دا شعرونه یې ویلي دي اوسه پورې هم د یادېږي په دې دغو کې که نه نو لکه راوخلي ملنګ جان چې هغې دومره یاد و فقط چې خدنویس غوندې و داسې ډېر علم یې نه و مګر هغه شعر و شاعري ته چې نظر واچې ته به وایې چې دې فاکولټې پاس کړي دي که نه دا د خدای تعالی یو دغه و چې په دې باندې شوی و او یو الهام دی نو دې کې زه څه دې ته ویلی نه شم خو علم د شعر و شاعري سره علم ضرور دی. ډېره مننه. دا باید شاعران وایي خیر صاحب چې شعر الهام نه دی. هغوی وایي چې که زه وغواړم یو څوک وغواړي شعر ولیکي هغوی د کینې خپل کوښښ دې وکړي او هڅې دې وکړي شعر ولیکي خو نه بیا باید شاعران وایي چې شعر الهام دی. شعر الهام دی چې کله څه تا ته په ذهن کې در ولوېده نو سمدلاسه پسې کلمه کې دا څه رالې هغه به لیکې نوټ کې به خو ستاسې په نظر او آن باندې آیا شعر الهام دی که خپل کوښښ او په هڅو باندې کېږي؟ داسې یو کار دی چې دې کې دوه معقولې هم راغلي دي. یو ځای کې وایي چې اشورای کلاب جهنم شاعران د دوزخ سپي دي پوه شوې. یو ځای کې وایي چې اشورای تلاميذ الرحمن شاعران چې د خدای پاک شاګردان دي
نه د چا سبق وي نه د چا نه بل شی کوي د خپل نفس نه خدای پاک ولا دا دغه کړی کنه الهام کړی دی نو موږ داسې وو چې دا به البته الهامي داسې علمیت ما سره هم نشته چې زه دا مثال صحیح ترجمه کوم یا صحیح دغه ووایم خو دې ټکي له چې ګورم چې الشوراو تلاميذ الرحمن شاګردان دا د خدای پاک شاګردان دي پوه شوې بالکل پوه شوم او که لا به جهنمي چې ویلی دی هغه دي چې هغه ګډېږي په میدان کې او خلکو له پیسې ټولول او کته پورته خلکو یې خوبه کول که نه نو هغې ته اشاره کړې ده او دغه چې تلاميذ الرحمن دی دا نو د خدای پاک شاګردان الله یې ورته ورښیي نو ډېره زیاته مننه سید صاحب ستاسې په اند او ستاسې په نظر باندې ښه شعر کوم شعر ته ویل کېږي یا هغه شعر چې ښه وي متوازن وي کافي ردیب باندې برابر اوسي ښه پیغام ولري خو ستاسې په نظر باندې ښه شعر کوم شعر ته ویل کېږي ښه شعر هغه شعر دی چې اول د خدای او د رسول په لاره برابر وي او دویم هغه دی چې قافیې د هغې که نه ما خو بیا هم درته وویلې چې مخکنی سوال وي ورپسې جواب وي نو شعر دغه ته ویل کېږي څوک پرې تنقید نه ویا نه شي رحمان بابا وایي چې منصب په اعتقاد نیولی نه شي چې منصب په اعتقاد نیولی نه شي ای رحمانه دا د شعر دی که اعجاز پوه شوې خپله سید صاحب تاسې د کومو شاعرانو کتابونه مطالعه کوئ د اوسني عصر کوم شاعران تاسې خوښوئ د کتابونه مطالعه کوئ د پخواني عصر یا د پخواني زمانې کوم شاعران تاسې خوښېدل او کتابونه مو د هغوی مطالعه کول ما خو هغوی په اوله د رحمان بابا شعر کتاب ډېر مطالعه کړی دی او د هغې په اندازه باندې زم یو اندازه که نه خپل شعر ته ادامه ورکوم دویم هغه چې د خوشحال بابا کتاب هم ما لیدلی دی او دغه کړی مې دی لوستی مې دی په پارسي کې د عبدالله انصاري صاحب کتاب هغه ما لوستی دی د شیخ سعدي صاحب کتابونه چې ګلستان بوستان که نه او که راواخلې پنج کتاب دغه نور دا د پارسي چې کوم وخته پورې زمونږ ذهن کار ورکوو دا هم موږ مطالعه کړي دی د هغې په نظر باندې بیا ورپسې دغه اثر کې چې ښاغلی ملنګ جان کتاب چاپ شو دا مې هم د نظر نه ایستلی دی دا مې هم مطالعه کړی او کتلی مې دی نو په دغه باندې موږ د چا خبره موږ خو کمتر شاعران یو داسې شاعران نه چې مثال ځان نه یو شی جوړوو خو دونه دی چې د هغې په هغه نقش قدم باندې که نه نو په هغه طرز باندې او په هغه رقم سره موږ به خپل شعر و شاعرۍ ته ادامه ورکړې د نن تاریخه پورې او ایسته نور خدای پوهېږي چې کوم وخته پورې ژوندي یې به مړی الله پاک دې ته ډېر عمر درکړي سید صاحب او تر ډېره ژوندی اوسي لکه څنګه چې تر اوسه پورې د خپل ټولن د خپل هېواد د خپل ملت لپاره د شعر و شاعرۍ له لارې د دغې ادب له لارې تاسې خپلو هېوادوالو ته د قلم په ژبه باندې خدمت کړی دی نو تا ته او ستا قلم ته نور هم بری غواړو والله تر ډېره ژوندی لره درنو مینوالو یو نوی فلم له یاده مه باسئ تر ډېره ملتیا یې وکړئ خپرونه روانه ده سید صاحب سره به دوی پر ژوند او د شعري ژوند لکه څنګه چې پوښتنې مې ورنه وکړې او څه جواب شي او یو څه پاتې دي لګیا به یو دوی سره به خپله خپرونه پر مخ به یو غځو به ورسره خو هیله مو همدا ده چې د خپرونې تر پایه پاتې شو د خپرونې څخه یو څه اخذ وکړئ خو درنو مینوالو خبرې به مو کوو خو دا ځل یو ځل بیا ځو او د سید صاحب څخه د هغوی د لیکلو اثار څخه که هغه غزل وي که شعر وي او کار څه وي خو زه چې څومره فکر کوم دوی د غزل په برخه کې ډېر کار کړی دی باید غواړم چې درنو اورېدونکو ته بیا غزل ووایي او روان ما بل غزل به انشاءالله چې یو ترانه وي یو ترانه به ووایم چې زه هغه پوښتنې چې مې سر په لاس نیولی دی تیغ مې د دښمن په مرۍ وخته لګولی دی زه هغه پوښتنې چې به ما کوه غورځنګ نو ډېرو دښمنانو به کوه د ما نه څنګ نو ځکه مکناټن په دې ارمان د دنیا تللی دی او تیغ مې د دښمن په مرۍ وخته لګولی زه هغه پوښتنې چې آزاد مې خپل وطن که ټول د زمانو ما په سرو وینو ګلشن که نو بیا هغه بلبل یم چې مې زاغ د باغ شړلی دی تیغ مې د دښمن په مرۍ وخته لګولی دی زه هغه پوښتنې یم چې ته خبر نه یې د ما نه ته که خبردار شې د شیرشاه او احمدشاه نه نو غږ د میرویس خان تمام جهان ته رسېدلی دی تیغ مې د دښمن په مرۍ وخته لګولی دی زه خلیل سیار چې د کونړ د درې نور یم زه خلیل سیار چې د کونړ د درې نور یم کله په زړه روغ یم همیشه په زړه انځور یم
کله په زړه روغ یم همیشه په زړه رنځ الله دې غر مې د زړګي ازادي خواته نړېدلی دی تیغ مې د دښمن په مرۍ وخته لګولی ډېره زیاته مننه سیر صاحب الله یې تر ډېره ژوندی لره سیر صاحب د شعر او شاعرۍ سره په څنګ کې نور کوم کارونه تاسو کوئ په کوم کارونو باندې تر اوسه مصروف یاستئ والله صاحب داسې شی دی چې د خپل ژوند په حساب کې که نه موږ دغه د حکومت په وظیفه کې مشغول وو د کار د بزګرۍ سره دهقانۍ سره زما خپل هم ډېر مینه او شوق دی او دا شی دی چې تر اوسه پورې موږ په دې کې مصروف یو او کوو یې کور دی ژوند دی او نور هغه دی چې شوق او ذوق د شاعرۍ هغه اوس فعلا دپاره موږ دا دبا نشو کولی بعضې وخت کې برابر شو یو شعر جوړ کړو یو رقم سره دغه ته وړاندې کړو یارانو دوستانو ته ډېره مننه او که دا راته ووایو درنوزونکو ته معلومات ورکوي چې د واده په اړه سره وغږېږئ یا واده مو کړی څو بچیان لرئ ما خو واده ډېر په وخت کړی دی چې سنه دېرش وه په دېرش کې ما په سنه دېرش کې ما واده کړی دی هغه نه خدای پاک ما ته شپږ لورګانې څلور زامن را کړي دي او څه یو درې زیاته کم دا مړه دي او دغه اولادونه شکر اوس ژوندي دي الله دې وبخښي تاسو خدای اجرونه او ثوابونه درکړي څه غواړې غواړې چې زمانه هم ستا په څېر باندې شاعران اوسي او هغو اوس په څه کارونو باندې مصروفه دي مشر زوی خو زما شاید تاسو به معلوم وي چې دی د باسول په ولسوالۍ کې مدیر د احصایې و او فعلا دپاره په تورخم کې د پاسپورټونو د مدیریت په حیث باندې کار کوي او د خپل هم شاعر دی ښه پوه شاعر دی او تخلص هم فضل الرحمن سیار دی دویم زوی مې فضل الرحیم دی چې هغه کوز د مکاتبو د ماجور مکاتبو رئیس په حیث باندې کار کوي او هغه هم د شعر و شاعرۍ سره هغه کمتر داسې ډېر نه کمتر کوم شعر کله جوړ کړي او کنې نور داسې هغه نه کوي ورپسې فضل نبي دی چې د هغې تخلص هم سیار دی هغه هم چې یو اندازه شعرونه ویلي دي او وایي او حافظه هم ښه ده ځکه چې ځوان دی او په دې کې مصروف هغه هم دی بعضې وخت کې ډېره مننه دا چې سیار صاحب یو پوښتنه زه دلته کړم او غواړم چې اورېدونکو ته هم معلومات ورکړي دا سیار تخلص تاسو په ځان باندې ولې ایښی دی او بیا تاسو وویل چې زما زامن هم د هغوی ټول سیار تخلص دی د سیار مفهوم او معنا څه ده او تاسې له څه وجې تاسو دغه تخلص ځان ته سیار په لقب باندې ځان نومولی سیار خو هغې ته ویل کېږي مثال د خبرې ګرځېدونکی چې ډېر ګرځېدونکی زه ډېر ګرځېدلی یم نو ځکه ما په ځان باندې سیار نوم کېښودل سیار ډېر ګرځېدونکي ته وایي نو زامن هم د ما سره د خیر سره دا تعلق پیدا کړي زه پلار هم سیار دی او تخلص که نه هغې هم په ځانونو باندې دغه تخلص ایښی دی او دغه سیار معنا دا ده چې سیر کوونکی یا ګرځېدونکی که نه نو دا معنا ورکوي درنوالو تاسو واورېدل په دې هم پوه شوئ چې سیار څه معنا لري او دوی ولې د سیار تخلص ځان ته غوره کړی انتخاب کړی دی دوی ویلو په خپل ځواب کې چې سیار معنا د سیاحت کوونکی سیل کوونکی یا ګرځېدونکی او ځکه د دې وجې زه ډېر ګرځېدلی یم او ډېر سفرونه او سیاحتونه ما کړي ځکه ما دغه تخلص ځان ته غوره کړی دی او زما زامنو هم وغوښتل چې هغوی هم دغه تخلص ځان ته انتخاب کړي ښه ډېره مننه سیار صاحب که دا راته ووایي چې د شاعر وظیفه په ټولنه کې څه ده هر څه خپله وظیفه لري فرضاً ډاکټر دی هغوی مریضان علاج کوي تخصیص کوي استاد دی هغه معلم دی هغه شاګردان روزي د وطن بچیان روزي تر څو د وطن د آیندې لپاره بنسټګر واوسي او د هغوی لپاره مفید وګرځي خو ستاسې باندې د شاعر وظیفه په ټولنه کې څه د هغه کومه وظیفه او کومه دنده پر غاړه لري د شاعر وظیفه په ټولنه کې دا ده چې دی داسې یو تشویقي شعرونه ووایي چې د خلکو اساسات د وطن سره مینه پیدا کړي د اسلام سره مینه پیدا کړي د خلکو د عنعناتو سره د خلکو د روابطو سره د ډېر کلکه مینه پیدا شي نو شاعر پیوستونکی دی د یو بل سره او د وطن سره مینه د اسلام سره مینه دا د شاعر قاعده ده چې په دې رقم کې شعرونه جوړ کړي
چې د خلکو اساسات د اسلام سره پیدا شي، د وطن سره پیدا شي. ځکه چې حب الوطن من الایمان، وطن سره مینه د ایمان نښه ده. ځکه چې یو ځای کې ما ویلي چې د وطن مینه د ایمان نښه ده، په زړه تصدیق د مسلمان نښه ده. نو دا شی دی چې شاعر باید وړاندې وروسته ډېر کلک فکر ولري او جوړ فکر ولري. داسې نه وي چې د سر نه تېر شي او رقم سره یو شی ووایي چې هغه بس د منلو وړ نه وي او په هغه ساعت کې هغه محفل پرې خوشحاله کاندي. او باید شعر داسې شعر وي چې هغه د آینده دپاره خلک په یاد ولري او بیا په هغه شعر کې ښه مناسب یاد شي. ډېره مننه سید صاحب. دغه یو پوښتنه لږه داسې مشکله او سخته غوندې هم ده، خو بیا هم غواړم چې درنو ته معلومات په دې باندې هم ورکړي. که دا راته ووایي چې مینه مو کړې ده که نه؟ نه، مینه خو خامخا د انسان سره بلکل هر انسان شته دی بې د مینې ژوند نه کېږي، خو چا د کتاب سره او چا د دولت سره او چا د هېواد سره او چا د مور او پلار سره. خو ستاسې مینه که کړې هم درنو ته معلومات کړې مې د څه شي سره هم کړې؟ داسې یو شی دی که نه، دا بنده د یاره سره دی. خامخا به مونږ مینه کړي، خو هغه مینه به شواګیره مینه یې داسې هم نه ده کړې چې هغه ثبوت کړې ده. هغه ثبوت ته مونږ نه ده رسولی. واضح. او بیا د انسان که پوه شي د مسلمان مینه اول د اسلام سره ده، چې ډېر کلکه مینه د اسلام سره پیدا کړي. دویم یې دا ده چې د وطن سره پیدا کړي. دویم دا ده چې همجوار چې د شاوخوا ګاونډیان دي که دغه دي د دوی سره مینه محبت تعلق ډېر ولري. او نور دغه فضل عشق او دا کته پورته که نه، دا مونږ نه دي کړي او نه ورپسې ګرځو. ډېر زیاته مننه. ستاسې په اند باندې سیاست صاحب شعر په کوم ډول باید پیل شي؟ د شعر هغه ابتدا او پیل مقدمه په کوم قسم وي او د شعر اختتام یا پای باید په کوم قسم وشي؟ د شعر و شاعرۍ اول که سړی یو کتاب چاپوي که نه، نو اول د خدای صفت پکې ډېر دی، ورپسې د رسول د خدای چاریارو کبارو، او په آخر کې هم باید چې دا خلک یاد شي. دا خو تاسو ویل چې د کتاب په اړه څوک یو کتاب چاپ کوي، خو زما مطلب دا و چې یو څوک فرض نه غواړي چې زه یو شعر ولیکم یا رباعي ولیکم، د هغې دپاره کوم ټکي مهم دي چې په پام کې ونیسي دغه شعر پیل کړي او پای ته یې ورسوي؟ نو دا داسې یو شی دی، شعر و شاعري خو یوازې د دې دپاره نه ده چې مثال د خبرې دا عشق دی، نو چې عشق چا په زړه کې نه شعر و شاعري سر ته نشي رسولی. یو به صوفیانه دغه شعر پوه شوې، او یو به عشقانه چې چا باندې مثال د خبرې د زړه خوږېږي او د هغې په حساب کې یو شی جوړوي او رقه کېږي که نه. او بعضې داسې مدحګر دي، هغه مدحګر شعر او بیا چندانې دغه هم نه ورکوي، د معنا هم نه ورکوي. خو شعر و شاعري باید چې د اسلام په قوانینو برابر وي. ډېر زیاته مننه. که دا معلومات هم درنو ته ورکړي چې ما ته خپلو خبرو کې دغه شعر او غزل اړه وه چې غزل داسې او شعر هغسې، خو که دومره معلومات اورېدونکو ته نور هم ورسې ورکړو ته چې شعر او غزل په خپل منځ کې څه توپیر لري؟ شعر څه ته وایي او غزل څه ته وایي؟ شعر خو عمومي شو، دا خو عموم خبره ده، عام خبره ده. غزل یو منفرد غوندې کار دی. واضح. ځکه چې غزل په هر کور کې راځي. دا غزل د خیاسه په بیرامي کې هم راځي، شاپور کې هم راځي، په احسا کې هم راځي، په پاړي کې هم راځي. هلته چې آخر دغه جوک دی چې هغې ته جوک شعر وایي، هغه شعرونه نو ډېر غټ غټ هنرمندان وایي په میدان کې، هر سړی ویلی هم نشي. دا د شعرونه دي، هغه غزل خو مختلف دي، نو هغه عام کار دی. په شعر کې زیات یادونه تشي کېږي او په غزل کې زیات یادونه تشي کېږي. شعر خو ما درته وویل دا عام کار دی که نه، ذکر چاربیاته راځي، غزل راځي، مثال دا شعر یو عام کار دی. هغه کې هر څه مضامین راوړل کېږي، خو په غزل کې څنګه؟ او په غزل کې داسې دی چې هغه وخت لري. بعضې شعرونه دي خیال ته چې د اردو کې راغلي، سړي خوښ شي که نه، په ګانو کې په دغو کې د هغې په مقابل کې یو شعر جوړ کړي. پوه شوې؟ یا په بل شي کې نو شعر غزل خو عام دی، نو چې هر شي کې برابر شو. نو ډېر زیاته مننه سید صاحب. ستاسې په نظر او ستاسې په اند او ستاسې فکر سره ښه شاعر چا ته ویل کېږي او شاعر باید کوم خصوصیات او صفتونه ولري؟ شاعر هر شاعر چې دی باید چې ډېر کمین اوسي او ډېر حلیم اوسي او ډېر نرم طبیعت یې اوسي، او دی چې دی
شعرونه د ده باسي صوفیانه ډېرې واورېد ځکه چې د خدای پیدونه دغه کړی دی د خدای په صفت کې لاړ شي او د خدای نه غافل نه شي شعر و شاعري دغه ته ویل کېږي. درنو مینوالو په دې هیله چې خپرونه را سره واورئ او د خپرونې شیبې هم ډېرې کمې پاتې دي خو په دې اخره کې د سیاست څخه تاسې ته نور د هغوی لیکلو اثار او ادبیات څخه نور څه هم تاسې درورو بیا به خپله خپرونه پای ته رسوو. ونیک سر صاحب اورېدونکو باندې د خپرونې په پای کې ستاسو لیکلو اثارو څخه یو څه واوروئ نو ښه به وي. زه بېګا د یار په خوا کې ګرځېدم د وصال پاک هوا کې ګرځېدم نه بېلتون نه غمات نه جدایي وه تبه خلاصه په خندا کې ګرځېدم بدبختي ساعت د خوبه را بیدار شوم اشنا نه و په ژړا کې ګرځېدم غم زده زه خلیل جان سیار په غم کې یاره ستا جور و جفا کې ګرځېدم. ډېر مننه ژوندي اوسه تر ډېره په پای کې که سیر صاحب خپلو شاعرانو ورونو ته هېوادوالو ته کوم پیغام لري خصوصا شاعرانو ته هغه مهرباني وکړه روزګار راډیو لارې درنو لیدونکو درنو مینوالو او درنو شاعرانو ته ووایه. ټولو شاعرانو ته زما دا پیغام دی چې اول د خدای او د رسول په لاره برابري دویم دا دی چې د خپل ګران هېواد افغانستان سره مینه او تعلق ډېر ولري او دریم دا خبره ده چې خپل ژوند په ښه خوشحاله او په ښه طریقه خپل سر ته ورسوي نور زما دغو ته کوم دغه نشته. ډېر زیاته مننه چې حاضر شو روزګار راډیو اورېدونکو ته د شعر په سیمه کې په خپرونه کې دوی ته د خپل ژوند د خپل شعري ژوند په اړه باندې معلومات ورکړو. ډېره زیاته مننه ډېره مننه چې تاسو دلته تشریف راوړو او موږ بېچارهګانو سره تا مثال اشتراک وکړو د موږ د خولې نه د کوم خبره که زیات کم شوي د هغې بخښنه موږ غواړو ټول شاعران نه غواړو موږ دونه مثال لایق ته دغه نه وي د تقریر او بیا خامخا فکر دی زما فکر به هم هغسې نه رسېږي لکه ستاسو غټ ځوانانو فکرونه چې دي زموږ هغونه فکر نشته اوس موږ له به ډېره بخښنه وکړئ. ډېر مننه سیر صاحب الله پاک دې ته وبخښي او ژوندي اوسې تر ډېره. درنو مینوالو دا وه زموږ خپرونه چې شعر په سیمه کې تاسو هم برابره کړې وه په دې هیله چې خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسي او له خپرونې څخه مو یو څه اخذ کړي اوسي او ستاسو هغه شعري او ادبي ذوق پرې خړوبه شوي اوسي. تر بلې خپرونې پورې شعر په سیمه کې خپرونې پورې خپل کوربه عبدالرشید فقیري او زموږ د راډیو د تخنیک چارو مرستیال او مرسته کوونکي ښاغلي انجینر صاحب فضل الرحمن سیار صاحب ته اجازه ورکوي ژوندي اوسئ. ډېره زیاته مننه او تل په خپلو چارو ژوند کې ګړندي اوسئ. د الله په امان ښه ژوند او ښې شېبې